السلام علیکم ویورز، نن تاسو ته په یو بل کلاس کې حاضر یم. تاسو ته ما ویلو چې زه به په نمبر باندې کلاس جوړوم. نمبر څه ته وایي؟ نمبر په پښتو کې یعنی شمیرې ته وایي. نمبر کې یو څیز راځي او د یو نه ډېر څیزونه هم راځي. په هغې کې چې کوم یو راځي هغې ته په انګلیش کې سینګولر وایي، او هغې کې چې کوم ډېر څیزونه په نمبر کې راځي هغې ته پلورل هغې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي. یعنی کم چې سینګولر یعنی یو سیز راځي هغه لکه داسې دي لکه بوای، هن، کینګ، کیپ، ډاګ، او ډیر چې کوم سیزونه راځي هغه داسې دي لکه بوایز، هنز، چیرز، من، مینګوز. په انګلیش کې څه رول دي دې دپاره دې رول باندې چې تاسو پوه شئ نو تاسو ته به د یو سیز نه ډیر سیزونو دپاره چې کوم نوم انګلیش کې راځي هغه به آسان جوړولی شئ او تاسو ته به هغه رول معلومې ده دي. نو هغې ته چې تاسو کله هغه ټکي ته ګورئ نو هغې پسې به تاسو بل ټکي اضافه لګوئ نو تاسو به ترې جمع جوړوئ. په اول نمبر رول کې تاسو ګورئ چې کم نوم کې آخره کې ایس لګولی شي هغه نومونو ته تاسو ګورئ. ایکټر اداکار ته وایي، یو اداکار ته وایي. دې څه چې کله ایس ولګي نو دا ډېر اداکار شي ایکټرزو ته وایي. برډ دا مرغۍ ته وایي او یوې مرغۍ ته وایي. کله چې دې څه ایس ولګېلی شي دا برډز شي بیا ډېرو مرغو ته وایي. آنسر دا جواب ته وایي یعنی یو جواب ته وایي، او کله چې دې څه ایس ولګولی شي دا آنسر شي بیا ډېرو جوابونو ته وایي. بوای دا الک ته وایي یعنی یو الک ته وایي، او کله چې دې څه ایس ولګولی شي نو دا ډېر الکان شي بیا ورته په انګلیش کې بوایز وایي. انټ دا یو ته وایي یعنی یو میږي ته وایي، او کله چې دې څه ایس ولګولی شي نو بیا انټس شي ډېرو میږو ته وایي. بون دا اډوکي ته وایي یعنی یو اډوکي ته وایي، او کله چې دې څه ایس ولګولی شي اخره کې نو دا بونز شي نو دا ډېرو اډوکو ته وایي. ایپل دا مړۍ ته وایي یعنی یوې مړۍ ته وایي، او کله چې دې څه آخر کې ایس ولګولی شي دا ایپلز شي بیا ډېرو مړو ته وایي. کاو دا غوا ته وایي یعنی یوې غوا ته وایي، او کله چې دې څه آخر کې ایس ولګولی شي نو بیا کاوز شي ډېرو غواګانو ته وایي. ایکس دا تبرګي ته وایي، او کله چې دې څه ایس ولګولی شي بیا ایکسس شي نو دا ډېرو تبرګو ته وایي. ټای دا کیلونې ته وایي یوې کیلونې ته وایي، کله چې دې څه ایس ولګولی شي بیا ټایز شي ډېرو کیلونې ته وایي. ایر دا کال ته وایي یو کال ته وایي، او کله چې دې څه ایس ولګولی شي بیا ایرز شي بیا ډېرو کلونو ته وایي. هورس دا اس ته وایي یعنی یو اس ته وایي، او کله چې دې څه ایس ولګولی شي په آخره کې دا هورسز شي یعنی ډېرو اسونو ته وایي. ګرل دا جنۍ ته وایي یعنی یوې جنۍ ته وایي، او کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګولی شي دا ګرل شي بیا ډېرو جنکو ته وایي. کیټ دا پیشو ته وایي یعنی یوې پیشو ته وایي، او کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګولی شي دا کیټس شي بیا ډېرو پیشوګانو ته وایي. ټیبل دا میز ته وایي یعنی یو میز ته وایي، او کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګولی شي دا ټیبلز شي بیا ډېرو میزونو ته وایي. ډاګ دا سپي ته وایي یعنی یو سپي ته وایي، او کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګولی شي دا ډاګز شي بیا ډېرو سپو ته وایي. چیر دا کرسۍ ته وایي یعنی یوې کرسۍ ته وایي، کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګولی شي بیا چیرز شي یعنی بیا ډېرو کرسو ته وایي. هینډ دا هات ته وایي یعنی دا لاس ته وایي یو لاس ته وایي، کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګولی شي دا هینډ شي بیا ډېرو لاسونو ته وایي. پادر دا پلار ته وایي یعنی یو پلار ته وایي، کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګولی شي بیا پادرز شي ډېرو پلارانو ته وایي. لیګ دا خپې ته وایي یعنی یوې خپې ته وایي، کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګولی شي دا لیګز شي بیا ډېرو خپو ته وایي. مادر دا مور ته وایي یعنی یوې مور ته وایي، کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګولی شي دا مادرز شي بیا ډېرو میندو ته وایي. شاپ دا دکان ته وایي یعنی یو دکان ته وایي، کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګي دا شاپس شي بیا ډېرو دکانونو ته وایي. سسټر دا خور ته وایي یعنی یوې خور ته وایي، کله چې دې څه په آخر کې ایس ولګي دا سسټر شي بیا ډېرو خویندو ته وایي. کار دا موټر ته وایي،
کله چې دې څه په آخر کې اس ولګي بیا کارس شي دا ډیرو موټرو ته وایي. انکل دا تره ماما ته وایي. کله چې دې څه په آخر کې اس ولګي دا انکل شي بیا ډیرو ترونو یا ډیرو ماماګانو ته وایي. دویم نمبر چې کوم رول دی هغه نوم چې د هغې په آخره کې اس یا ډبل اس یا سی ایچ یا سی یا اس ایچ یا ایکس راشي نو هغې څه به وروسته ای اس ولګوئ زیاتي نو جمع به ترې جوړه شي. په چارټ کې ورته ګورئ ګیس دا ګیس ته وایي یو ګیس ته وایي. کله چې دې پسې آخر کې ای اس ولګي دا ګیسز شي نو ډیرو ګیسونو ته وایي. بینچ یعنی دا بینچ ته وایي کوم هغه کرسۍ چې اوږدارنګې په اکثر په کلاس کې د لرګي نه جوړه کړي خل چې پې کښېني مخې ته یې میز پروت وي هغې ته وایي بینچ. نو دا یو بینچ ته وایي. کله چې دې څه ای اس ولګي دا بینچ شي او دې څه دا ډیرو بینچونو ته بیا وایي. اس دا دغه ته وایي کوناټي ته وایي یعنی یو کوناټي ته وایي. کله چې دې څه ای اس ولګي نو دا ډیرو کوناټو ته بیا وایي اس اس. انچ دا انچي ته وایي انچ یو انچي ته وایي. کله چې دې څه ای اس ولګي دا انچ شي انچ نو بیا ډیرو انچو ته وایي. لیس دا جینۍ ته وایي. کله چې دې څه ای اس اخره کې ولګي دا لیسز شي بیا ډیرو جینکو ته وایي. کلاس دا جومات ته وایي یو کلاس ته وایي. کله چې دې څه ای اس اخره کې ولګي دا کلاسز شي بیا ډیرو کلاسونو ته وایي. واچ دا ګنټې ته وایي. کله چې دې څه اخره کې ای اس ولګي نو دا واچ شي بیا ډیرو ګنټو ته وایي. ګلاس دا شیشې ته وایي او کله چې اخره کې دې څه ای اس ولګي ګلاسز شي ډیرو شیشو ته وایي. بکس دا صندوق ته وایي صندوق ته وایي بکس یو صندوق ته وایي. کله چې دې څه ای اس ولګي دا بکسز شي بیا ډیرو صندوقانو ته وایي. دریم نمبر چې کومه قاعده ده په انګلیش کې کله چې د یو نوم په اخره کې وای راشي او د هغه وای نه مخکې واول نه وي نو هغه وای به د آی څه بدل کوي وای به لرې کوي په هغه ځای به آی ولګوئ او وروسته به پسې ای اس ولګوئ نو جمع به ترې جوړه شي. اوس ورته ګورئ په دې چارټ کې آرمي آرمي کې اخره کې وای راغلی آرمي پوج ته وایي. اخره کې پکې وای راغلی وای به ترې لرې کې دې په ځای به آی ولګي او ای اس به پسې وروسته ولګي نو آرمیز به شي آرمیز به شي نو دا ډیرو پوجونو ته وایي. کرای دا اخره کې وای راغلی چغې ته وایي کرای یعنی اخره کې دا وای به ترې لرې کې دې په ځای به آی ولګي او وروسته به پسې ای اس ولګي دا به کرایز شي یعنی ډیرو چغو ته بیا دا وایي. بیبي دا ارکوټي ماشوم ته وایي د تی ماشوم ته وایي بیبي. نو دې نه چې کله ته جمع جوړې ډیر ته جوړې نو دا وای به ترې لرې کې دې په ځای به آی ولګي او وروسته به پسې ای اس ولګي نو بیبیز به شي دا ډیرو ماشومانو ته وایي د تی ماشومانو ته. سیټي ښار ته وایي په دې کې اخره کې وای راغلی دا وای به ترې لرې کې آی به ولګي په دې ځای او ای اس به پسې وروسته ولګي نو دا به شي سیټیز یعنی ډیرو ښارونو ته به وایي. ډیوټي یعنی ډیوټي کوم چې د چا ډیوټي فرض وي نو دې کې اخره کې وای راغلی دی دې نه به دا وای لرې کې آی به ولګي او ای اس به پسې ولګي دا به ډیوټیز شي یعنی ډیرې ډیوټیانې. فیملی یعنی خاندان دې کې چې کوم دا یو خاندان ته وایي دا وای به ترې لرې کې دې په ځای به آی ولګي بیا به ای اس ولګي دا به فیملیز شي نو ډیر خاندانونه. کاپي نقل ته وایي یعنی دې کې چې کوم یو نقل ته وایي دې کې چې کوم وای راغلی اخره کې دا به ترې لرې کې آی به ولګي او دې پسې به ای اس ولګي دا به کاپیز شي یعنی نقلونه. کانټري دا ملک ته وایي اخره کې وای راغلی دی دا وای به ترې لرې کې آی به دلته ولګي او ای اس به پسې وروسته ولګي دا به کانټریز شي یعنی ډیر ملکونه. لیډي دا ښځې ته وایي
دې کې اخره کې وای راغلی دا وای به ترې لرې کې آی به ولګې او ای اس به پسې ولګې نو دا شوه لیډیز ښځې ډېرې ښځې. سټوري دې کې دا قصې ته وایي سټوري اخره کې پکې وای راغلی دا وای به ترې لرې کې او ای اس به پسې ولګې دا به سټوریز شي دا ډېرو قصو ته وایي. سکای دا اسمان ته وایي اخره کې پکې وای راغلی دا به ترې لرې کې آی به ولګې او ای اس به پسې ولګې سکایز به شي یعنې ډېر اسمانونه. څلورم چې کوم رول دی کله چې د یو نوم په اخره کې وای راشي او د هغه وای نه مخکې واول ای تاسو ته ما ویلو چې د هغې نه بلکې مې ته ویلو چې د هغې نه مخکې واول نه په دې څلورم کې ته دویم چې د وای نه مخکې واول ای نو هغې پسې به وروسته تاسو اس ولګوئ جمع به ترې جوړه شي لکه ګورئ ورته بوای دا الګ ته وایي یو الګ ته وایي جمع چې جوړی اس به پسې ولګې بوایز ډېرو هلکانو ته وایي. کی دا چابۍ ته وایي وی چابۍ ته وایي کله چې دې پسې اس ولګي نو دا به ډېرې چابیانې شي کیز ورته وایي. ډی دا ورځې ته وایي یعنې وی ورځې ته وایي او کله چې دې پسې اس ولګي دا ډیز شي بیا ډېرو ورځو ته وایي. مانکي دا بیزو ته وایي او یوې بیزو ته وایي کله چې دې پسې اس ولګي دا مانکیز شي بیا ډېرو بیزوګانو ته وایي. ډنکي دا خرې ته وایي او کله چې دې پسې اس ولګي دا ډنکیز شي بیا ډېرو خرو ته وایي. اسې مضمون ته وایي او کله چې دې پسې اس ولګي نو دا بیا ډېرو مضمونونو ته وایي اسیز. پنځم نمبر چې کومه قاعده ده کوم رول دی کله چې د یو نوم په اخره کې اوي او هغې نه مخکې واولي نو هغې څه به هم په اخره کې اس لګوئ نو جمع به ترې جوړیږي. لکه دې کې ورته ګورئ بامبو بانس کله چې دې څه اس ولګولی شي دا به شي بامبوز یعنې ډېر بانسونه. ریډیو دا یو ریډیو ته وایي کله چې دې پسې اس ولګي دا ریډیوز شي نو ډېرو ریډوانو ته وایي. شپږمه چې کومه قاعده ده کله چې د یو نوم په اخره کې اوي او هغې نه مخکې څه واول نه نو هغې پسې تاسو خو وروسته لګولی شئ ای اس د هغې څه د هغې نه جمع جوړیږي پلورل ترې جوړیږي. لکه بپلو میخه او راغلی دی مخکې ترې واول نه دی ال خو واول نه دی که نه دې پسې به وروسته ای اس ولګوئ بپلوز به شي دا میهو ته وایي. مینګو آم مینګو کې وروسته او راغلی دی او مخکې د دې نه جی راغلی دی خو جی خو اول نه دی نو دې پسې به تاسو ای اس اخره کې ولګوئ دا به مینګوز شي نو بیا به ډېرو امونو ته وایي. هیرو هیرو ته وایي دې کې او راغلی اخره کې او دا او نه مخکې آر راغلی آر واول نه دی په دې وجه به تاسو دې پسې وروسته ای اس ولګوئ دا به هیروز شي نو ډېرو هیروګانو ته دا وایي. پټاټو الو ته وایي دې کې اخره کې او راغلی او د او نه مخکې ټي راغلی ټیم واول نه دی نو تاسو به دې پسې اخره کې ای اس ولګوئ دا به پټاټوز شي نو ډېرو الوګانو ته وایي. دا اومه چې کومه قاعده ده کله چې په یو نوم په اخره کې اف یا اف ای ای نو تاسو به اف لرې کوئ هغې په ځای به وي ولګوئ او اخره کې به پسې ای اس ولګوئ نو دې نه به جمع جوړه شي. په دې چارټ کې ورته ګورئ هاپ یعنې نیم په دې کې اف راغلی نو اف به ترې لرې کې په دې اف په ځای به وي ولګوئ او اخره کې به پسې ای اس ولګوئ دا به شي هاپس نو ډېر نیمونه. لیف دې کې اخره کې اف راغلی دا پاڼې ته وایي لیپ یوې پاڼې ته وایي دا اف به ترې لرې کې په دې به وي ولګي او اخره کې به پسې ای اس ولګي نو دا به شي لیپس ډېرو پاڼو ته. سیلف یعنې خپله دې کې اخره کې اف راغلی دی دا اف به لرې کې وي به ولګي او اخره کې به پسې ای اس نور هم ولګي اضافه نو دا به سیلف ځي نو ډېرو خپله ته به وایي. تیپ دا غل ته وایي اخره کې پکې اف راغلی دا اف به ترې لرې کې دلته به وي ولګي او اخره کې به سي ای اس ولګي دا به شي تیپس یعنې ډېر غله. لایف دا ژوند ته وایي اخره کې پسې اف ای راغلی دی
اف ای. نو دا اف ای به دواړه لرې کړي او د دې په ځای به وي ولګې او ای اس به ورسره ولګې. نو دا به شي لیوز یعنې ډېره زندګي. وایف کله چې دې وایف ښځې ته وایي دا اف ای راغلی دی نو دا اف به ترې لرې کړي او دا ای به هم ترې لرې کړي. دلته به وي ولګې او اخره کې به پسې ای اس ولګې. دا به وایف شي. وایفس ډېرو ښځو ته وایي. نایپ دا چاقو ته وایي یعنې چاقو ته وایي. اف ای به ترې لرې کړي دلته به وي ولګې او اخره کې به پسې ای اس ولګې. دا به نایپس شي. دا به ډېرو چاقوګانو ته بیا وایي. اتم نمبر چې کوم رول دی د انګلیش په ځینې نومونو کې په آخره کې اف یا ای اف راشي خو د جمع چې دې نه کله ته جوړې نو هغې دپاره به صرف اس به ورسره ولګې. دا اف مف به ترې نه لرې کې. داسې هم څه ټکي شته په انګلیش کې نو هغې نه د اس سره بیا جمع جوړه شي. په دې چارټ کې ورته ګورئ چیپ یعنې سردار ته وایي مشر ته وایي چیپ. بس دې نه به اف نه لرې کې صرف اس به ورسره ولګي. چیفس به شي یعنې ډېرو سردارونو ته وایي. پروف دا ثبوت ته وایي یو ثبوت ته وایي. دا اف به ترې نه لرې کې صرف اس به پسې ولګي. دا رول هم شته د دې ټکو دپاره. بس دا به پروفس شي. دې ته ډېرو ثبوتونو ته پروفس وایي. نهم چې کوم رول دی په انګلیش کې بعضې نومونه داسې په هغې په منځ کې ډبل او راشي. ډبل او نو هغه ډبل او به لرې کې هغې په ځای به ډبل ای ولګې نو هغې نه به جمع جوړه شي. په دې چارټ کې ورته ګورئ پټ دا خپې ته وایي یوې خپې ته وایي نو دې نه به دا ډبل او لرې کې ډبل ای به ولګې پټ به شي نو دا ډېرو خپو ته وایي. ټوت دا غاښ ته وایي یو غاښ ته وایي. دې کې منځ کې ډبل او دي. دا ډبل او به ترې لرې کې ډبل ای به پکې ولګې دا به ټیت شي. دا ډېرو غاښونو ته وایي. لسم چې کوم رول دی په انګلیش کې د یو نوم په منځ کې چې کله ای راشي نو هغه به ای به ترې لرې کړي ای به هلته ولګې نو هغې نه به جمع جوړه شي. په دې چارټ کې ورته ګورئ مین سړی. دې کې چې کوم دا ای دی دا به ترې لرې کړي ای به شي دا به مین شي نو دا ډېرو سړو ته وایي. ومن ښځه. دې کې چې کوم منځ کې دا ای دی دا به ترې لرې کړي ای به ولګې دا به ومن شي نو دا ډېرو ښځو ته وایي. یولسم چې کوم رول دی بعضو نومونو کې په آخره کې او یو اس ای راشي. او یو اس ای دا به ترې لرې کې آی سی ای به ورسره ولګې نو جمع به ترې جوړه شي. لکه تاسو ته په دې چارټ کې ګورئ موس ام او یو اس ای. دا او یو اس ای به ترې لرې کې آی سی ای به ورسره ولګې نو موس منګکوري ته وایي مږې ته وایي او دا او یو اس ای به ترې لرې کې آی سی ای به لګې مایس به شي دا ډېرو مږو ته وایي. لوس ال او یو اس ای دا سپږې ته وایي نو دې نه چې کله ته دا ال او یو کله چې دی دا دا او یو اس ای چې ترې لرې کې آی سی ای به په دې په ځای ورګې دا به لایس شي یعنې ډېرو سپږو ته وایي. دولسم چې کوم رول دی داسې څه څیزونه دي چې د هغې څه رول نشته دی د رول نه علاوه هغه نه ته جمع داسې طریقې سره جوړولی شي. په دې چارټ کې ورته ګورئ اوکس یعنې او اکس دا غوی ته وایي اکس. اکسن د دې جمع ده اکسن. چایلډ دا بچي ته وایي بچي ماشوم ته وایي چایلډ. چلډرن دا ډېرو ماشومانو ته وایي. دا څه رول د دې لپاره نشته. دیارلسم چې کوم رول دی نو بعضې نومونه داسې چې د هغې په منځ کې څه ټکي هغې چې کوم خاص حصې دي اهمې حصې دي هغې سره به موږ اس ولګو نو جمع به ترې جوړه شي. لکه تاسو ته ګورئ په چارټ کې فادر ان لا. فادر ان لا خر ته وایي نو د دې فادر سره به موږ اس ولګو دا به فادرس ان لا شي نو دا به شي خرونه. مدر ان لا دا خواښې ته وایي نو مدر سره به موږ اس ولګو او بیا ورسې ان لا وروسته ولګو مدرس ان لا دا به ډېرو خواښې ته وایي. برادر ان لا دا اوښې ته وایي نو دې کې کله چې د برادر سره موږ اس ولګو
دا به برادرز ان لا شي نو دا ډېرو اوښو ته وایي. سسټر ان لا دا ورندار ته وایي. نو کله چې دې څه موږ د سسټر څه اس ولګوو دا به سسټر ان لا شي، دا ډېرو ورندګارو ته وایي. ډاټر ان لا دا انګور ته وایي. ډاټر ان لا کله چې ډېر انګیندي نو هغې پسې به وروسته ډاټر څه به موږ اس ولګوو ډاټرز ان لا د ډېر انګیندي. سټیپ سن دا ناسکه زوی ته وایي. کله چې دې پسې سن پسې موږ وروسته اس ولګوو دا به سټیپ سنس شي، ناسکه زامن. میډ سروینټ یعنی نوکره، یوې نوکرې ته وایي. دې پسې چې موږ د سروینټ پسې وروسته اس ولګوو دا به میډ سروینټ شي، دا ډېرو نوکرو ته وایي. کلاس پیلو د کلاس ملګري ته وایي. کلاس پیلو کله چې دې پسې د پیلو پسې وروسته اس ولګي کلاس پیلوز به شي، نو د جومات ملګري. 14 چې کوم رول دی نو هغې کې ته د جمع دپاره خو هم هغه نوم استعمالولی شي یو نوم، او د یو دپاره خو هم استعمالولی شي. لکه ډیر دا هرنې ته وایي، یوې ته هم وایي. ډیر دا ډېرو ته هم وایي. ډزن درجن ته هم وایي، یوې درجن ته. ډزن ډېرو درجن ته هم وایي. پیش دا مئی ته هم وایي، ډېرو میانو ته هم وایي پیش. هیر دا اختو ته هم وایي، ډېرو اختو ته هم وایي هیر. نیوز دا خبر ته هم وایي. نیوز دا ډېرو خبرونو ته هم وایي. پویټري دا شاعرۍ ته هم وایي، او پویټري دا ډېرو شاعرۍ ته هم وایي. دا د نن ورځې کلاس ځان پې ښه پوهه کړئ. دا نمبر او تاسو ته چې کوم بل راتلونکی کلاس زه په ګریمر کې جوړوم هغه به وي ایډجکټیو، چې ایډجکټیو څه ته وایي. تاسو ته به بل کلاس زه په ایډجکټیو باندې اخلم. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان. تھینک یو سو مچ فار واچینګ.